ملاله یوسفزۍ او که ګل خانه دا چې د امریکایي تورپوستو په باره کې څه ویلي او علي وزیر ورته څه ځوابونه ورکړي. ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ملاله یوسفزۍ چې تل ځان د انسانانو د حقونو غمخواره ګڼي، نو هېڅکله د پښتنو او د پښتون ژغورنې غورځنګ په ننګ ټویټ ونه کړ. پښتنو ته د ژوند غوښتلو په اړه تل خاموشي اختیاروي. تازه خبر دا ده چې ملاله یوسفزۍ په امریکا کې د تورپوستو سره روان تاوتریخوالی غندلی او هغوی ته د انصاف غوښتنه کړې ده. نو د هغې په دې کړنه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او د نورو پښتنو غبرګونونه راپارولي دي. د پي ټي ایم مخکښه غړي علي وزیر د ملالې یوسفزۍ دې ټویټ په ځواب کې ویلي دي چې تورپوستو سره زیاتی شوی او زر تر زره باید پای ته ورسیږي. هغه په ځواب کې ویلي دي چې د پښتنو او بلوڅانو سره هم زور زیاتی روان ده او د دې لپاره باید هم غږ پورته سي. هغه همداراز ویلي چې کوم کارونه په امریکا کې روان دي دلته په پاکستان کې په زرهاو دفعه پښتنو سره سوي، خو هم هېچا د انصاف غږ پورته نه کړ. نو تاسو د ملالې یوسفزۍ او د علي وزیر د دې ټویټونو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر موږ سره په کامنټ کې شریک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.